دا د جګړې ډګر نه بلکې د کومانډوي ځواکونو روزنیز بهیر دی. نن تمرین خو سبا له دښمن سره مخامخ رښتینې جګړه. کمانډو یکی از قوی‌ترین و مهمترین نیروهای کمانډو د افغانستان تر ټولو پیاوړی امنیتي ځواک دی او دلته د کابل په ریشخور کې د دوی روزنیز مرکز دی. مراکز تعلیمی و آموزشی این نیروها است. د دې مرکز روزونکي وايي کومانډو کېدل اسانه کار نه دی. از نگاه فیزیکی، از نگاه سواد، از نگاه علمیت یا ما کلش ارزیابی میکنیم و او اشخاص هم میاریم در کمانډو و تمرین‌های بسیار ما بالا داریم و بالای زیاد بسیار کوشش میکنیم. ولسمشر سمو د وړاندې د کومانډو ځواکونو فرقه په قولي اردو بدله کړه. اوس د دې ځواکونو شمیر 2 برابره کیږي. دوی چې دلته تازه تر روزنې لاندې دي لږ تر لږه یې 3 کاله عسکري کړي او یا هم پوځي تعلیمات کړي. در مکتب عالی شامل شدیم و بسیار تکتیک‌های آموزنده و عالی داریم که ما در 34 ولایت افغانستان بریم از این تکتیک‌های پیشرفته استفاده کنیم و دشمن را سرنگون بسازیم. په سلو کې اویا پوځي عملیات همدا ځواکونه پر مخ وړي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قماندان جان نیکولسن دا ځواکونه ماتې نه منونکي وبلل. د کومانډو ځواکونو د تعلیم او تربیې مسؤلین وایي د هوایي ځواکونو له ملاتړ پرته عملیات ستونزمن دي. که چېرته زموږ هوایي بخش او دوامداره موږ سره کومک وکړي، موږ په هر عملیاتو کې که څه د شپې د خواني که څه د ورځو د خواني موږ موافق یو انشاءالله دښمن ته به ډېر ضربه ورسوو. د افغان ځانګړو ځواکونو د روزنې لړۍ د افغان روزونکو لخوا د نړیوالو ځواکونو تر نظارت لاندې روانه ده. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د ښه والي لپاره د سیمې په سطحه هلې ځلې تیزې شوي دي.